अस्सलाम वालेकुम زم ډاکټر اکبر افریدی او تاسو ګورئ ډاکټر اکبر افریدی یوټیوب چینل. نن یو ځل بیا د یو نوي ټاپک سره کم چې زمونږ په معاشره کې ډیر زیات دی او ډیر زیات خلک تیاره کوي او چاته چې دا بیماری وشي نو هغه هم ډیر زیات په خوف کې مبتلا وي او د یاري سره یو ژوند کوي. نن به هغې ته مونږ د دې بیمارۍ علامات وایو، د څه د وجې نه کیږي او څومره په اسانه باندې دا خورېږي او څومره زیات دی، د دې پیچیدګیانې څه دي، د دې انویسټیګیشن څه دی، د دې علاج څه دی، دا ټول په دې پروګرام کې مونږ تاسو سره شریکوو. د دې بیمارۍ آغاز د دې خبرو نه کوو کوم خلکو په ذهن کې چې د تور زیړي او د زیړ زړي یو یره ده، یو خوف دی او د افغانستان خلک او زمونږ د پاکستان د دې سیمې خلک ورته تور زیړی زیړ زړی وایي، یعنې هیپیټایټس بي او سی باره کې به خبرې کوو. هسې خو قسمونه ډېر دي، A دی، B دی، C دی، D دی، E دی، خو په دې کې کم زمونږ چې ډیر زیات خلک تیریږي او خطرناک تصور کوي هغه هیپیټایټس B او C یعنی تور زیړی او زیړ زیړی دی. کم A او E چې دی هغه تاسو به کتلي اکثر ماشومانو ته کیږي او سترګې زیړې شي، دغه شانتې سکین چې دی هغه زیړ شي، تشې متیازې زیړې شي. به تاسو کتلي خو هغه د لږو ورځو دپاره وي او اکثر د پرهیز سره کم سهار کې چې نور راخیږي او غورځېږي هغې ته ماشوم اږدي مخامخ د هغې سره کمیږي. دې نه علاوه کم چې غټو خلکو ته وشي هغه اوبو استعمال زیات کوي، سبزیانې داسې دي چې هغې استعمال زیات کوي، غوړ کم کړي نو هغه په څو ورځو کې پخپله ختم شي او هغه ډېر زیات نقصان نه کوي او کرونیک سایډ ته هغه نه ځي. خو کوم چې هیپیټایټس B او C یعنې تور زیړی او زیړ زیړي چې ورته عام ژبه کې وایي، دا بیا چې کله پاتې شي او ډېر وخته پاتې شي نو تاسو به اورېدلي وي چې هغه زیړی او هغې ته مسلو شو، خېټه کې اوبه شوې، داسې نور ډېر کمپلیکیشن دي چې هغه په دې پروګرام کې تاسو سره موږ شیر کوو. څومره چې زموږ خلک دي هغه د هیپیټایټس B او C په ډایګنوز سره څومره یریږي او هغه چې ورته ډاکټر ورته وایي چې ستاسو هیپیټایټس B او C دی. او اکثر به تاسو دا هم اورېدلي وي چې څه بل څه ته ټیسټونه کول، غاښونه وباسي، هغې دپاره HbA1c ټیسټ وکړي، په هغې کې راشي پریګننسي وي، ماشوم چې کله پیدا شي د هغې نه مخکې ورته کوي، نور داسې مختلف اپریشن نه مخکې کیږي په مختلف کیسونو کې مختلف ټایم کې هغې ته HbA1c ټیسټونه وکړي نو هغې نه بعد پته ولګي چې یاره دې ته خو تور زیړی او زیړ زیړی دی. هغې نه مخکې دا بیمار هم وایي چې ما ته څه داسې مشکل نه دی راغلی او نه پرې پوهېږم. نو بعضې ټایم سیمټم وي، بعضې ټایم یې نه وي. نو دې د وجې نه اکثر خلکو ته لیټ پته ولګي او بیا چې کله پته لګي نو هغې ډېر زیات مسلې جوړې کړي وي. هیپیټایټس B او C چې دی دا وایرس دی او دا راځي څنګه، خورېږي څنګه، افیکټ په کوم ځای کوي. دا بنیادي افیکټ کوي چې هغه جګر چې ورته وایو، لیور چې ورته وایو، دې ته مسله جوړوي. او دا وایرس به راځي څنګه، د کوم طریقه باندې خورېږي، لګي به څنګه. اکثر به تاسو اورېدلي وي چې مریضان چې دي هغه وینه خیجي او ډاکټران تاسو ته وایي چې فرش وینه راوړئ، د بهر کم کس نه چې راوړئ هغه به نشه نه کوي، هغه به څه نور داسې بیمارو کې نه مبتلا. د دې د وجې نه چې کله کم کسان یو بل ته وینه خیجي په هغه وینې دوران کې بلډ ټرانفیوژن چې دی په هغې کې هم دا خطر وي که یو کس انفیکټډ دی د HbA1c وایرس نه او هغه وینه بل مریض ته سم مریض ته ولګي نو هغه کې هم دا بیماري راځي ډېر په اسانه باندې. نو کم چې د هیموفیلیا او د تیلیسیمیا د لیوکیمیا مریضان دي هغې ته کم دا بلډ ټرانفیوژن کیږي، اکثر په هغې کې دې ته دا مسله وي. ډایلیسس چې کم مریضان دي هغې ته چې صفایي کوي هغه په رسک باندې وي چې ډېر زیات دې ته چانسز وي چې هیپیټایټس B او C ورته وشي، ځکه چې هغې بار بار بلډ ټرانفیوژن هم کوي او وینه هم صفا کوي، د هغې د وجې نه کیږي. اکثر به تاسو کتلي وي چې کم خلک غاښونه وباسي، کم ډینټسټ چې ډاکټران چې دي هغې په دې کلو کې کم خلک ناست دي هغې د خپل انسټرومنټ خیال نه ساتي، د صفایي خیال نه ساتي، د هغې د وجې نه هم دا بیماري کیږي. کم ډاکټرز چې دي یا ټیکنیشین چې دي هغه د سرنج بار بار استعمال کوي نو کم انفیکټډ کس چې وي هغه ته دا سرنج استعمال شي بیا نارمل کس ته استعمالیږي نو هغې د وجې نه چې دی دا بیماري خورېږي. او اکثر به په کلو کې یا په ښارونو کې تاسو کتلي وي چې د غوږ سورې کوي نو په مغه یو نیډل باندې سورې کوي نو که یو مریض ته هیپیټایټس B او C دی او بل کس ته نه دی او هغه د بیمار کس دغه ستن یا انسټرومنټ یې راواغېست او بل کس ته په غوږ سورې
کوي یا پوزه سورې کوي نو دوی د وجې نه هغه سم کس د هیپاټایټس بي او سی لاړ شي او وشي. دې نه علاوه تاسو به کتلي وي کوم په بدن باندې چې دا ټیټوز چې موږ ورته وایو مختلف شیزونه جوړوي. مخکې به خالونه لګېدل او اوس څوک پې جنډه جوړوي، څوک خپل نوم لیکي، څوک نورې نشانې جوړوي. ټیټوز ورته وایي په دې بهر دنیا کې ډېر زیات دي. هغه انسټرومنټ چې صفا نه وي د هغې د وجې نه لګي. دغه شانتې کم خلک چې سکاو کې کار کوي یا چې کوم ګیره جوړوي، ویښته جوړوي، بلیډ د یو بل استعمالوي د هغې د وجې نه. او په کور کې لکه چې چاته وي او هغه د یو بل ټوټ پیس برش داسې شیزونه استعمالوي د دې سره هم ځي. نو کوم داسې شیزونه چې دي چې هغه زمونږ گزاره کېږي په کار ده چې احتیاط وکړی شي نو دا مرض چې دی دا په دې وجه باندې مونږ ته ځي. او اکثر مریضانو نه چې تپوس وکړي او هسټري ترې واخلي نو سرنج وغیره او دا شیزونه غاښونه وباسي د هغې د وجې نه انسټرومنټ خیال نه ساتي نو هغه هغې ته وي. او څه خو داسې وي چې هغه مخکې نه را روانې دي ته پته نه لکه څنګه موږ په خپلو خبرو کې ووی چې دا خلک 2 کاله 3 کاله بعد ورخبر شي او بیا یې لیور یې چې دی هغه ډیمیج کړي وي، ایل ټي چې دی، ایس جي پي ټي چې دی هغه های وي او ریز وي. مسله چې دا هغه نور دا وي چې دې سره هایپرټومیګالي کېږي، لیور چې دی هغه غټ شي، جګر چې دی هغه غټ شي. دین علاوه موږ ورته لیور سیروسس وایو په کمپلیکیشن کې بیا دا شیزونه راځي چې کله ستاسو په ټایم باندې علاج ونه شي او ډېر وخت پاتې شي نو هغه اینه چې د هغه سوکړو شي وړه شي او د هغې د وجې نه اینه چې د هغه سایز ورکوټې شي. په الټراساونډ کې بیا پته لګي چې دا اینه غټه شوه، دا وړه شوه. دې نه په خېټه کې اوبه کېږي چې کوم اسایټیز ورته موږ وایو، رینل فیلر ورته کېږي د دې د وجې نه چې کله ډېر پاتې شي. دغه شانتې په جګر کې دانې جوړېږي نو مختلف کمپلیکیشن د دې دي چې دا بیا کله په ډېر وخت باندې پاتې شي هغه کمپلیکیشن بیا موږ ته مخې ته راځي. خو خبره ښه دا خبره ده چې موږ په ټایم باندې کم از کم 6 میاشتې کال کې موږ ټیسټونه کوو او هغه خلک هم چې میډیکل فیلډ کې دي، ټیکنیشین دي، ډینټسټ دي، سرجنز دي، نرسز دي، میډیکل سټاف دی، هغې ته خو لازماً پکار دی چې هغه په 6 میاشتې یا په کال کې خپل ټیسټونه کوي. او هغه خلک هم لکه هیر ډریسرز والا دي، هغې هم هیر کټر والا دي. دا مختلف خلک چې په کم فیلډ کې یو د دې خلکو سره بار بار د دې کانټیکټ کېږي نو ښه خبره دا ده چې هغې خپل خیال هم ساتي او د نورو خلکو خیال هم ساتي. کم چې پروفیشنل خلک دي هغه د خپل اوزار خیال ساتي او کم چې مریضان دي چې هغې دا کوشش کوي چې کم ځای ته ځي چې هغه وخت نه مخکې ډاکټر صاحب ته ووایي چې یاره زه علاج کوم خو زما هیپاټایټس بي او سی دی چې نورو خلکو ته لاړ نه شي. دې نه علاوه کم چې سیکشوال کانټیکټ دی په هغې کې د ایچ بي ایس چې هغه ډېر زیات خطره وي ځکه چې دا په سلایو او په سیکریشن کې موجود دي. کومه موریانې چې بچو ته پی ورکوي نو په هغې کې څه داسې ډاکومنټډ نه دي چې اوسه پورې څه داسې ریسرچ راغلی وي چېرته د چا هیپاټایټس بي او سی وي نو هغه به هغې ته ماشوم ته لګي. خو دا ده چې هیپاټایټس بي د کمې مور وي او ماشوم پیدا کېږي هغې ته چانسز وي چې د هغې هیپاټایټس بي وي په هغې کې دا ډاکومنټډ شته. نور به مونږ خیال ساتو د خپل چاپیرچل، د خپل ځان خیال به ساتو، د خپلو خلکو خیال به ساتو او څومره چې کېدی شي چې مونږ د خپل ځان خیال هم وساتو، د نورو خلکو خیال هم وساتو چې د بیماري دومره په تیزۍ سره نه پیلاویږي. د کومو خلکو چې هیپاټایټس بي او سی په هغې کې به علامات کم وي دی به ستړي کېږي زر، لږ کار چې وکړي دی به ستړي کېږي، دغه شانتې خوراک ته یې زړه نه کېږي او خپو دردونه به ورسره جسم به یې درد کوي. دغه شانتې اکثر خلک وایي چکر را باندې راځي. دې نه علاوه داسې خلک دي چې هغې الټیانې کوي، بیا چې کله ډېر وخت دا پاتې شي نو هغې الټیانې کوي او په الټیانو کې وینه راځي. دې نه علاوه هغې کم تشې متیازې چې وي وروستو سټیج کې هغې بیا تشې متیازې ډارک کلر کې وي، تور کلر کې راځي او دغه شانتې هغې کمزورتیا محسوسوي ځکه چې هغې خوراک پراپر نشي کولی. دغه د هغې کمزورتیا چې د هغه سیوه کېږي ځکه چې لیور یې هغه ډیمیج کېږي. په دې کې به ایچ جي پي ټي ریز وي، ایل ټي به ریز وي. دې نه علاوه الټراساونډ کېږي په هغې کې به دا پته لګي چې اینه یا جګر چې دی هغه غټ شوی دی، ورکوټی شوی دی، هیپاټومیګالي شوی دی یا لیور سیروسس شوی دی. الټراساونډ سره دا پته هم لګي چې په خېټه کې اوبه شته نشته نو اسایټس چې کېږي هغه هم د لیور د وجې نه کېږي. دغه شانتې ګردې هم افیکټ کېږي او د دې نه علاوه څومره چې د بدن هغه قوت دی هغه به درته نه محسوسېږي څنګه چې نارمل محسوسېږي.